الحمد لأهله والصلاة على أهلها. اما بعد، محترمو او معززو ورونو، د عقایدو یا د عامه پوهاوي په دیني امورو کې د عامه پوهاوي د درسونو په سلسله کې نن 14 درس دی. په نننی درس کې د الله جل شانه پر وجود باندې د عقلي دلایلو یو برخه بیانو او بیا ورپسې د الله جل جلاله نمونه او صفتونه تر بحث لاندې نیسو. هغه بېشمېره توکي چې الله جل جلاله په عالم کې پیدا کړي دي او هغه حکمتونه چې الله جل شانه په نوموړو توکي کې پیدا کړي او تر اوسه انسان په دې نه دی توانېدلی چې د نوموړو شیانو ټول حکمتونه په پوره ډول وسپړي. دا ټول هغه شیان دي که یې سړی په غور سره وڅېړي حتما دې پایلې ته رسېږي چې پورتني شیان یو پیدا کوونکی او پالونکی لري او خپله منځته نه دي راغلي. ځکه که یو ځای خټې او خښتې پرتې وي چې د یو چا لخوا یې اعمار او ترکیب ونسي، که هر څومره وخت ورباندې تیر سي خپله یو تعمیر نسي ځینې جوړېدلی. نو کله چې یو کوچنی شی په خپله نسي جوړېدای، نو دومره لوی اسمانونه، مځکې، سیارې، لمر او سپوږمۍ به خپله څنګه پیدا سي؟ په دې ځای کې سالم فکر خامخا دا فیصله کوي چې دغه ټول شیان پیدا کوونکی لري او هغه الله دی. دا هم د الله جل شانه پر وجود باندې روښانه دلیل دی. د مثال په ډول د الله جل شانه د پیدا کړو شویو شیانو څخه یو انسان دی. د انسان په جوړښت کې که فکر وسی او د ترکیب ډول ته وکتل سي چې ټول رنځپوهان، ډاکټران او ساینسدانان د همدې 21مې پیړۍ د ټکنالوژي په مټ نه دي توانېدلی چې د انسان هغه اصلي جوړښت کشف کړي او د ټولو عوارضو لپاره دې د حل لارې چارې ولټي. نو څنګه به دغه پوهان چې فقط په ترکیب یې لا نه پوهېږي هغه خاصیات او عوارض یې نه دي درکړي، نو د دې شي پیدا کوونکي به څنګه سي؟ او کله به په دې وتوانېږي چې د انسان تر مړینې وروسته په انسان روح کښېباسي؟ یعنې دا چې انسان ترکیب کامل وي، فقط روح ځینې ووځي، انسان د دې توان نه لري چې د حرکت کولو او ژوند کولو جوګه دې یې کړي. نو څنګه به د اوله سره انسان جوړ کړي؟ په هر صورت چې د موضوع څخه لرې ولاړ نسو، ویلی شو چې د یو شي کشف څوک نسي کولی، نو هغه شی به خپله څنګه منځته راسي چې پیدا کوونکی نه لري؟ حتما یې لري. لکه چې ثابته مو کړه حتما به یو پیدا کوونکی لري چې هغه الله جل جلاله دی. که یو څېړونکی د الله جل جلاله د پیدا کړو شویو مخلوقاتو څخه هر شی راواخلي، د الله جل شانه د وجود لپاره لا یتناهي دلایل پکښ رانغښتي دي. نور دلایل هم بیخي واضح سته، خدای یو نمونه وه. بله خبره چې په نن درس کې د الله جل شانه نومونه او صفتونه. د الله تعالی ټول نومونه نیک او سپېڅلي دي او ټوله یې د دې وړ دي چې خپله انسان و خپل رب ته आवाज ورباندې وکړي او خپل رب په یاد کړي. انسان خپل محبوب رب ته په دې نومونو आवाज وکړي او الله جل شانه هم داسې هدایت کوي او فرمایي: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. د الله جل شانه نومونه نیک دي، تاسو خپل رب جل شانه په همدغه نومونو باندې یاد کړئ. د الله جل شانه هغه نومونه او صفتونه چې په قرآن کریم کې ذکر شوي دي او یا په مشهور احادیثو کې راغلي دي،
یا هغه مفهوم په آیاتو کې ذکر شوی دی نه نیوي دي. یو اوږد حدیث دی، د هغه حدیث الفاظ نه وایم، او دغه حدیث جامع ترمذی په 2 جلد صفحه 338 کې را نقل کړی دی. ابو الدعوات ترجمه یې را نقلوم چې د هغه نومونه پکې یاد شوي دي په دې حدیث کې، او د دغه نومو ترجمه هم نومونم اخلم او ترجمه یې هم کوم ان شاء الله. د حدیث ترجمه دا ده: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله جل شانه نه نیوي یا یو کم سل نومونه دي، څوک چې زده کړي او یاد یې کړي الله جل شانه به یې جنت ته داخل کړي. لومړی نوم یې الله دی. الله هغه ذات دی چې د پرته بل لایق د عبادت نشته، او د الله ذاتی نوم دی، اصلي نوم. دا نور صفتی نومونه دي. الله جل شانه رحمان دی. رحمان دا دوهم نوم دی، زیات مهربانه. دریم نوم یې رحیم، رحم کوونکی. شمیر یې نه وایم، فقط نوم اخلم په اوس کې وروسته او ترجمه یې کوم. الملک جل جلاله، حقیقي باچا. القدوس جل جلاله، زیات سپیڅلی. السلام جل جلاله، د هر عیب څخه سلامت. المؤمن جل جلاله، و مؤمنان ته د عذاب څخه امن ورکوونکی. المهیمن جل جلاله، ساتونکی. العزیز جل جلاله، پر هر چا باندې غالب. الجبار جل جلاله، د ټولو چارو سمونکی. المتکبر جل جلاله، د لوی څښتن. الخالق جل جلاله، د هر شی پیدا کوونکی. البارئ جل جلاله، بمثله. المصور جل جلاله، تصویر ورکوونکی. الغفار جل جلاله، زیات بخښونکی. القهار جل جلاله، پر هر شی باندې برلاسی. الوهاب جل جلاله، د بدلې پرته ورکوونکی. الرزاق جل جلاله، زیات روزی او رزق ورکوونکی و ټول مخلوقات. الفتاح جل جلاله، خلاصونکی د رحمتونو عام او خاص. العلیم جل جلاله، په ټولو پټو او ښکاره شیانو باندې علم لرونکی. القابض جل جلاله، د بندگانو د زړو تنګونکی او روح قبض کوونکی. الباسط جل جلاله، د زړونو او روزي خلاصونکی. الخافض جل جلاله، کښته کوونکی. الرافع جل جلاله، د خپلو دوستانو د مرتبو لوړونکی. المعز جل جلاله، عزت ورکوونکی. المذل جل جلاله، خوارونکی. السمیع جل جلاله، اوریدونکی. زیات اوریدونکی. البصیر جل جلاله، زیات لیدونکی. الحکم جل جلاله، حکم ورکوونکی. العدل جل جلاله، انصاف کوونکی. اللطیف جل جلاله، د خپلو دوستانو سره نرمي کوونکی. الخبیر جل جلاله، زیات خبردار. الحلیم جل جلاله، زغم کوونکی. العظیم جل جلاله، زیات لوی ذات دی. الغفور جل جلاله، زیات بخشونکی. الشکور جل جلاله، د لږ نیک کار په بدله کې زیاته مزدوري ورکوونکی. العلی جل جلاله، زیات لوړ. الکبیر جل جلاله، دومره لوی چې تر هر څه زیات وي چې انسان یې فکر کوي. الحفیظ جل جلاله، د ټولو مخلوقاتو ساتونکی. المقیت جل جلاله، ټولو مخلوقاتو ته قوت ورکوونکی. الحسیب جل جلاله، حساب اخیستونکی. الجلیل جل جلاله، زیات لوی. الکریم جل جلاله، زیات سخا کوونکی. الرقیب جل جلاله، زیات ساتونکی. المجیب جل جلاله، دعا قبلونکی. الواسع جل جلاله، پراخی راوستونکی. الحکیم جل جلاله، د حکمت څښتن. الودود جل جلاله، په زړه کې محبوب. المجید جل جلاله، سخای بیخي زیاته ده.
الباعث جل جلاله د الباعث جل جلاله مړی د قبرو څخه پورته کوونکی. الشهید جل جلاله په پټو او ښکاره شیانو باندې خبردار. الحق جل جلاله شتون یې ثابت دی. الوکیل جل جلاله د بندگانو چاره کوونکی. القوی جل جلاله زیات ځواکمن. المتین جل جلاله زیات محکم چې په هیڅ کار کې نه ستړی کیږي. الولی جل جلاله د مؤمنانو دوست. الحمید جل جلاله زیات ستایل سوی. المحصي د ټولو مخلوقاتو د شمیر له مخې اداره کوونکی. المبدئ جل جلاله د هر شي لومړی پیدا کوونکی. المعید جل جلاله دوهم ځل ګرځوونکی. المحیی جل جلاله ژوندی کوونکی. الممیت جل جلاله مړ کوونکی. الحی جل جلاله تل تر تله ژوندی. القیوم جل جلاله په خپله قائم او د نورو قایمونکی. الواجد جل جلاله بے پروا. الماجد جل جلاله لوی. الواحد جل جلاله په ذات او صفاتو کې یو دی. الصمد جل جلاله بی احتیاج او بی نیاز دی. القادر جل جلاله زیات توانا دی. المقتدر جل جلاله خپل واک څرګندونکی دی. المقدم جل جلاله وړاندې کوونکی د هغه شي دی چې د وړاندې والي وړتیا لري. المؤخر جل جلاله ورسته کوونکی د هغه شي دی چې د ورسته والي وړتیا ولري. الاول جل جلاله د هر شي لومړی. الآخر جل جلاله د هر شي ورستی. الظاهر جل جلاله په نښانو او دلایلو سره ښکاره دی. الباطن جل جلاله د خلقو د سترګو څخه پټ دی. الوالی جل جلاله د هر شي مالک دی. المتعال جل جلاله د مرتبه له مخې زیات لوړ دی. البر جل جلاله په خپلو بندگانو باندې احسان کوونکی دی. التواب جل جلاله توبه قبلونکی دی. المنتقم جل جلاله بدلا اخستونکی دی. العفو جل جلاله بخښه کوونکی دی. الرؤوف جل جلاله زیات مهربان دی. مالک الملک د ټولو موجوداتو مالک دی. ذو الجلال والاکرام د لوی او ورکړې څښتن دی. المقسط جل جلاله د عدل او انصاف څښتن دی. الجامع جل جلاله د قیامت په ورځ د ټولو مخلوقاتو یو ځای کوونکی دی. الغنی جل جلاله بے پروا دی. المغنی جل جلاله بے پروا کوونکی دی. المانع جل جلاله د تاوانو څخه ژغورونکی دی. الضار جل جلاله ضرر رسونکی دی. النافع جل جلاله ګټه رسونکی دی. النور جل جلاله روشنایی کوونکی دی. الهادي جل جلاله د سمې لارې ښوونکی دی. البدیع جل جلاله بې له مادې د مخلوقاتو پیدا کوونکی دی. الباقي جل جلاله تل تر تله به پاته وي. الوارث جل جلاله د ټولو مخلوقاتو اصلي وارث دی. الرشید جل جلاله لارښوونکی دی. الصبور جل جلاله صبر کوونکی دی. همدا د الله جل شانه نومونه سوه. په راتلونکي درس کې به انشاء الله باذن الله د الله جل شانه صفتونه تر بحث لاندې ونیسو چې څو صفتونه دي او کم صفتونه دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.